د خدای پاک ښکلی خلقت. مقدس کتاب د خدای پاک سره شروع کیږي. هغه پاس اسمانونه او لاندې ځمکه زمونږ د اوسېدو د پاره پیدا کړل. داسې وختو چې هر خوا ډیره تیاره وه، نه مرغۍ، نه ځناور، نه د وړو ماشومانو د خندا اوازونه وو، او نه داسې څه مخلوق وو چې څه اوازونه یې کول. نو بیا یو اواز وشو، رڼا دې شي. نو رڼا شوه. خدای پاک تیاره او رڼا بیله کړه، او یو ته یې ورځ او بل ته یې شپه نوم ورکړ. دا هر څه په اوله ورځ باندې وشو. په دویمه ورځ خدای پاک د ښکلې دنیا تیارول شروع کړل. هغه اوبه د هوا نه جدا کړې. بیا شین اسمان ښکاره شو. په درېیمه ورځ خدای پاک ټولې اوبه یو ځای کړې او وچه ځمکه یې جوړه کړه. هغه میدانونه، غونډۍ او غرونه په شنو ګیاګانو، ګلونو، انګورو او ونو بوټو باندې پټ کړل. زیتون، سیوان، ګیلاس، نشپاتی او توتان به د دې ونو په څانګو کې کېدل. په څلورمه ورځ خدای پاک په اسمان کې یو سور او نارنجي ګول سیس کېښودو. دا نورو په ماښام کې یو ځلېدونکې سپومۍ ښکاره شوه او ډېر ستوري هم په اسمان کې پړکېدل. په پنځمه ورځ اخوا دېخوا عجیبه اوازونه وو. خدای پاک په دې ورځ څه پیدا کړل؟ هغه مرغۍ پیدا کړې چې په هوا کې الوزي، او میان یعنی کبانې پیدا کړل چې په اوبو کې ګرځي. په هغې کې هر قسمه سیزونه، شکلونه او رنګونه وو. خدای پاک ډېر مخلوق پیدا کړی دی. په هغې کې ننګ، سره کبان، مرغۍ، بتې او شترمرغ یو څو قسمونه دي. په شپږمه ورځ څاروي، په ځمکه ښویدونکي او نور ځناور ښکاره شو. خدای پاک غواګانې، اسونه، ګډوري، سپي، پیشوګانې او ورسره پړانګان، ازمري، میلوګان او سوې او نور ډېر ځناور پیدا کړل. دا د اول بني آدم د پیدایښت د ورځ دپاره یوه ښکلې تحفه وه. آیا تاسو ته معلومه ده چې د اول انسان نوم څه و؟ په راتلونکې کیسه کې به تاسو د هغه په باره کې واورئ. په اوومه ورځ خدای پاک آرام وکړو او دا ورځ یې پاکه وګرځوله، ځکه چې په دې ورځ ټول ښه کارونه یې سرته ورسول. ګرانو ماشومانو، تاسو خو دا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی، خدای پاک چېرته اوسیږي؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی، ټول ژوندي څیزونه چا پیدا کړي دي؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم، آیا تاسو ته د یو څو څیزونو نومونه درځي کوم چې خدای پاک پیدا کړي دي؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ، نو د پلی سټور نه زمونږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ